بی بی سمیہ سره څومره ظلم کړی دی تاریخ دا غي بیان نشي کوله چې هغه مسلمان مظلوم سره څومره ظلم کړی په منځ شلولې د غریب یو وخت په یو پورې تړلې و بل پورې په پړی وې دا اوخ داسې روان کې او دا داسې روان کې نو چې غریب خپې راخ کلی شوې نو په جړا شوه وی ګوره زه خو درته ویم چې دې مرګ ته نشي ټینګېدی دا دین دې پرېږده پرېږده د اسلام دی واپس خپل زوړ دین ته راشه وی ولې وی دا دې څنګه جاړې وی په دې نه جاړم اوس به مې تاسو وشلوې او سا به رانه وخېږي سخت مرګ دی خو مرګ دی سا به وخېږي جاړم په دې الله چې زما په وجود څومره ویښته دي او دومره راکې ساګانې وي او اره سا مې د ایمان او د اسلام نه دقسې قربان کړې وه چې دا اوس قربانېږي څه شو هغه ابوجهل په مسلمانانو چې ظلمونه کول چرته لاړ ظالم څه شو هغه ابوجهل بدبخته څه شو هغه ابوجهل هغه ظلم والا څه شو هغه ابوجهل جګړه خو د مال او د دولت نه وه جګړه خو د قومیت نه وه جګړه خو د مشرۍ نه وه بلې دا ابوجهل راغی ابو طالب لا وی دا واره دې پوهې کا مال غواړي چې څومره غواړي ورکو خولې نه دی بس ښځه غواړي د مونږ له فخر دی چې دلی ورکو د یو ښه کورنی دی ښکلی دی هوښیار دی په کومه جینۍ ګوته ږدي هر څو چې غواړي ورکو مشري غواړي مشر کو یې جنگ په مشرۍ نه دی په مال په دولت نه دی په قومیت نه دی چې دا زما قوم دی دا ستا قوم دی ټول یو قریش دی جنگ په چا دی په ایمان دی رسول الله مبارک ورته څه وایي ابو طالب ته او ته وایي خورۍ واره ډېر تنګ شوی ما ځم په دې قوم سره یې جوړه وکړه او قوم دی وایي خیر دی ستا دین ته چلوه خو مونږ کې ګوتې مه وه زمونږ خدایانو کې مه وه کاکاجي که د یو لاس کې راله سپومی کېدي او په دې بل کې نور قسم دی چې الله راته څه ویلي چې د هغې نه منې نه شه دا خو لا بچی ده او مال دی او دولت دی او زه کاکاجي که ته د قوم نه تنګې تا نه مې ګیله نشته او حضور پاک ته روان شو په ژړا شو چې دا یو کاکا مې هم رانه لاړ نو ابو طالب آواز ورکوي وروره دلته راشه ځه چې څه دې خوښی کوه فاصدع بامرک ځه چې څه دې خوښی کوه هغه ښه شاعر دی خو ما نه هېر شو حتی اؤسد فی التراب دفینا څه چې دې خوښی کوه تا ته دوی دومره نقصان نشي رسولی تر څو چې د په قبر کې نیم پروت څه شو هغه ابوجهل څه شو اتق دعوة المظلوم رسول الله مبارک فرمایي ظلم مکوه د مظلوم د آه نه ځان ساته زیاتې مه کوه ډېرو خلکو له دا خوند ورکوي چې د بل سره ظلم وکړو ډېرو خلکو له دا خوند ورکوي چې دا بل زه نچوڼ کم او زیاتې دا ټول ظلمونه دي دا نن چې کوم په عوامو د ظلم ټیکسونه دي دا هم